بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، یو عالم یوه قصه لیکلې ده. هغه وایي چې زه په سفر وم، نو وایي شپه راباندې راغله. شپه مې یو هوټل ته یوړه چې هغه هوټل د بحر په غاړه و. نو هلته ما شپه وکړه. چې سهار شو د تازه هوا لپاره وایي زه د دې بحر غاړې ته ورغلم. وایي چې هلته مې کتې دا د ستوري کبان چې دي یا د ستوري په څېر چې کوم مایان دي، دا د سیند غاړې ته راویستي وو او ډېر زیاتو په زرهاوو وو. خو دلته وایي ما د دې سیل کوو یا دوی ته مې کتل چې وایي داسې لږ لرې مې وکت، یو ماشوم دی دا ستوري کبان یو یو راجګوي او دې سیند ته ورغورځوي. نو وایي زه دې ماشوم ته ورغلم او ترې ومې پوښتل چې ته څه کوې؟ ماشوم وایي راته ویلې چې دا ستوري کبان ټول مري که موږ یې ونه ژغورو، نو دا زه په دې سره مرسته کوم، دا یو یو زه بېرته سیند ته ورغورځوم. نو عالم وایي ما ورته وخندل چې دا خو دلته په زرهاوو دي، ته څنګه دا کوم بدلون نه راولي یا نه کوم هغې ته کوم توپیر کوي، دا دومره ډېر دي، ته څنګه دا یو یو په واره او ته داسې فکر کوې چې دوی به ته وژغورې؟ نو په دغه وخت کې د ماشوم په لاس کې یو ستوری کب و. وایي دې ستوري کب ته یې وکتلې او دا یې دې سیند ته وروغورځوه. بیا یې ما ته وکتې، وایي ما ته یې ویلې چې زما دې کار دغه ستوری چې ما دې سیند ته ورخطا کړ، دغه لپاره یې بدلون راوسته او دې لپاره یې توپیر وکړه. نو ګرانو ملګرو، موږ د دې قصې نه څه زده کولی شو؟ موږ همیشه وایو چې د یو لاس نه ټک نه خیږي، او یا هم دا وایو چې زه څه کولی شم، زه خو یو یم او یوازې یم، ما په وس کې څه نشته دي. خو موږ او تاسو ممکن ټوله نړۍ بدله نه شو کړی، مګر لږ تر لږه کولی شو د یو چا په ژوند کې یو کوچنۍ برخه بدله کړو. او البته چې بدلون باید اول له ځانه شروع کړو، ځکه چې که موږ وشو کولی ځان بدل کړو، نو موږ کولی شو خپل کورنۍ بدله کړو، او که چېرته کورنۍ موږ بدله کړو، موږ کورنۍ به زموږ کلی او زموږ ټولنه بدله کړي. زموږ ټولنه کولی شي ټوله دنیا یا مثال زموږ وطن یا زموږ ملک بدل کړي. نو که چېرته موږ له ځانه شروع وکړو، موږ به ډېر بهترینه نتیجه ومومو. د خیره که چیرې موږ په خپل ژوند کې هره ورځ 1% بدلون راولو، نو تاسو تصور کولی شئ چې په 100 ورځو کې به موږ څومره بدل شو. البته چې 100% به بدل شو. نو ګران دوستانو، زموږ دویمه واقعه چې ده د نعیم بن مسعود رضی الله عنه په اړه ده. دا چې هغه څنګه مسلمان شو او په یوه ځان مسلمانانو سره څومره مرسته وکړه، دا به د غزوة الخندق په جګړه کې ګورو یا د هغې واقعه کې ګورو. غزوة الخندق هغه جګړه وه چې په کومه کې مشرکان او همدغسې یهودان یا ټول کافران یو ځای شول چې مسلمانان ختم کړي او د بین نه بوځي. تقریبا 10 قبیلې د مسلمانانو په ضد متحد شولې، غوښته چې مسلمانان د بین نه بوځي او یو وار د مسلمانان په یو هغه ختم کړي، خبره خلاصه کړي. یوازې دا نه، بلکې د بنو قریظه چې وه، یعنې د یهودانو یوه قبیله وه چې په مدینه کې وه، د مسلمانانو سره هغې به هغه کړی و، متحد و یا مثال بیعت یې کړی و چې موږ تاسو سره درېږو. هغې هم د مسلمانانو په ضد راغه شولې، راجګې شولې، غوښتې چې مسلمانانو سره هغې هم جنګ وکړي، یا مثال غوښتې چې د کافرانو سره د نورو کافرانو ډلې سره هغې سره هم کومک وکړي. په داسې وخت کې په مسلمانانو باندې ډېره سخته ولږه وه، یخ و، او په دا کې د خندق یعنې دا کومه کنده چې دی کنستله چې کافران منې کړي، یعنې مدینې ته رای نه شي، نو دا هم دوی باندې یوه غټه سختي وه. نو حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې و 2 تیږې د خېټې تړلې وې د ولږې د لاسه، ولږه وه، سختي وه، ډېر یو بد وخت، یو بده ورځ، یوه سخته جګړه وه. په دې جګړه کې د کافرانو جنګیالي یا ځواکونه 10,000 ته رسېدل، او همدغه شان د مسلمانانو چې و صرف 3,000 وو. نو دې نه معلومیږي چې دا څومره په مسلمانانو یوه سخته جګړه تېره شوې ده، او یا مثال دا یوه سخته جګړه وه، غزوة الخندق چې ورته وایي. یعنې په دې جګړه کې په مسلمانانو باندې دومره سختي وه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن شریف کې فرمایي دې باره کې: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. او کله چې سترګې له ویرې ټیغې وختلې او زړونه ستوني ته راغلل. نو ګران دوستانو، موږ دې نه پوهېږو چې دا څومره سخته جګړه وه چې حتی الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو په اړه دا خبر کوي، نو یا داسې فرمایي. نو دا ډېره سخته جګړه وه.
مسلمانان په ډېر بد سخت حالاتو کې وو، لږه پې وه، تنده پې وه، یا یخ و، ژمی و. نو په دغه وخت کې خدای پاک مهرباني وکړه، یو د اصحابانو د ستورو نه یو ستوری خدای پاک د اسلام په مقدس دین مشرف کړ. او هغه صحابي دی نعیم ابن مسعود الاسجمي. هغه په خپله قصه کوي، وایي په قریشو کې او همدغه شان په نورو یهودانو قبیلو کې زما ته ډېرو خلکو هغه کو احترام او ډېر غټ درناوی لرلو. نو هغه وایي چې کله دا جنګ اعلان شو او زه خپله چې د غطفان قبیله وه دی، وایي زه هغې سره راغلم او هغه ته مدینې ته راغلم. یوه شپه وایم داسې ځان سره مې فکر کوه او خوب نه راته، ځان سره مې فکر کوه، اوښتم راوښتم. نو وایم ما ځان سره سوچ وکړه چې زه ولې دې سړي سره یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جګړه کوم، ولې د ده ملګري یا د دې اصحابان چې دي دا زه وژنم. نو وایي په همدغه دا خبرو کې وم، ما وایي ځان سره سوچ وکړه چې دا سړی خو بقه دی، یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو وایي مغلته ما هغه وکړه، ځان سره اراده وکړه چې زه مسلمان کېږم. پټ زه وایي غلی راغلم، خپلو خلکو نه بې خبر، یعنې هغوی ما خبر نه کړ. زه راغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زه کله ولیدم، وایي ما ته یې ویلې چې یا نعیم دلته څه کوې؟ وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله یعنې زه راغلی یم چې مسلمان شم. نو هغه وخت کې نعیم ابن مسعود فرمایي، وایي زه چې کله مسلمان شم کلمه مې وویلې، نو وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې اوس زه څه وکړم، ما ته امر وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما ته ویلې چې ته صرف یو نفر یې، نو که ته کولی شې چالاکي نه کار واخله، یعنې مطلب دوی ته ورشه او دوی ته په منځ کې بې اتفاقي راوله. نو نعیم بن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلې، وایي ته ماته اجازه راکوي چې زه دروغ ووایم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې الحرب حده، یعنې جنګ چې دی په خپله یو دوکه. نو نعیم رضی الله عنه لومړی د بنو قریظه قبیلې ته ورغی، کوم چې یعنې د مدینه کې و او په مدینه کې شتون لرلو. هغې ته ورغی، هغې ته ویلې تاسو خو ما پېژنئ چې زه یو رښتینی سړی یم او تاسو زما ناسته پاسته شوې ده. هغې ورته ویلې ولې نه؟ وایي که زه تاسو ته یوه خبر وکړم او تاسو به د ما خبر ومنئ او د ما خبر به تاسو ځان سره وساتئ. هغې ویلې و. ویلې قریش چې دي دا د مکې نه راغلي او همدغسې دا نور قبیلې چې دي دا د خپلو ځایونو راغلي چې هغه لرې دي، د مدینې منورې نه لرې دي. که چېرته دا مسلمانان په دې تاسو په دې متحدینو یعنې په دې کافرانو غالبه شول، نو دوی ته یې ماته ورکړه، هغوی به خپلو ځایو ته لاړ شي، یعنې مکې ته به لاړ شي او نور خپلو کوم ځای چې راغلي هغه ځای ته به لاړ شي. تاسو به څه کوئ؟ تاسو خو به دلته په غټ جنجال واوړئ. نو په دا کې هغې ویلې نو ته اوس موږ ته ووایه چې موږ څه وکړو؟ ده ورته ویلې وایي ته کوی شې د قریش ته ورشئ او د هغې نه تقریبا 100 دانې افسران یعنې غټ خلک چې دي هغه ترې راوړئ او دلته یې ځان سره کېنوئ تر څو چې هغې تاسو سره به یو ځای په ماته کې هم تاسو سره پاتې شي او جنګ در سره وکړي. او که چېرته دا کار قریش تاسو ته یعنې دومره خلک تاسو ته قریش در نه کړل، نو پوه شئ چې هغې تاسو سره په دوکه کوي او دوکه کې دي. نو هغې ورته ویلې دا خبر د تاسو بیخي صحیح ده. نو په دغه وخت کې دا د هغه ځای نه لاړه قریش ته، ابو سفیان ته ورغی، هغې ته یې ویلې وایي تاسو خبر یاستئ چې څه وشول؟ وایي څه وشول؟ وایي دا بنو قریظه چې ده دوی بېرته مسلمانانو سره متحد شول او مسلمانانو ته دا خبر وکړه که چېرته موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې دا وویلې که چېرته ته موږ وبخښې نو موږ به د قریش نه 100 دانې غټ افسران راولو او تاسو ته به درکوو، تاسې به هغه مړه کوئ. نو ابو سفیان ویلې دا خبر ته رښتینه کوې؟ ده ویلې و. نو په دا وخت کې ابو سفیان خپل زوی او یو بل نفر ولېږه چې د هغې نه پوښتنه وکړي څه حالات دي. هلته چې هغې ورغی ورته دا د ابو سفیان زوی او همدغه شان بل سړی چې ورسره تللی یا 2 یا 3 نفره چې ورسره تللي وو، هلته یې ورته وویلې چې موږ غواړو چې جنګ شروع کړو، نو تاسو باید موږ سره همکاري وکړئ. اوله جنګ یعنې تاسو په مدینه کې یاستئ، نو همکاري وکړئ، تاسو اول جنګ شروع کړئ او موږ سره کومک وکړئ. نو هغې ورته ویلې چې موږ د جنګ نه کوو، مخکې د دې نه چې موږ جنګ کوو هر څه چې کوو تاسو موږ ته افسران 100 دانې افسران راکوئ. په دې کې دا دواړه بېرته لاړل، ابو سفیان ته یې وویلې چې دا خبر رښتیا وه، نعیم رښتیا ویلې. نو په دې کې ابو سفیان ډېر خفه شو او هغه شو. په دا وخت کې نعیم رضی الله عنه لاړه خپل قوم ته، خپل خلک چې هغې ته هم خبرې وکړې. نو په دغه وخت کې خدای پاک یو شمال راوست، ډېر یخ شمال و، د مشرکانو کېږدۍ او دا خیمې چې وې دا یې هم واولځولې، جګې کړې او ډېر زیات یخ و.
نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولېږه چې یو صحابي ولېږه چې د هغې معلومات وکړي هغې په څه حالت کې دي. نو هغه وخت کې بیا ابو سفیان ویلې چې موږ بېرته ځو. نو څه د خدای پاک مرسته شوه، یعنې خدای پاک دلته د مشرکانو ته ماته ورکړه، غیر د دې نه چې یو جنګ وشي او مسلمانانو ته ډېر تلفات وشي. نو د دې قصې نه، د دې واقعې نه موږ او تاسو ډېرې خبرې زده کولی شو او یا هم ډېر درسونه ترې زده کوو. اول درس دا دی چې د فکر کولو او د پوهېدو وروسته باید موږ او تاسو حقیقت ومنو او په هغې عمل وکړو. دوم درس دا دی چې هېڅکله باید موږ او تاسو دا فکر ونه کړو چې موږ یو بدلون نشو راوستلی په یو ځان یا په یوازې موږ او تاسو په یو نفر بدلون نشو راوستلی. که چېرته موږ او تاسو دا صحابي وګورو، ګوره دا په ډېر کم وخت کې سوچ او فکر یې وکړه او خپله غلطیا ورته معلوم چې زه په غلطه یم او حقیقت ورته معلوم و چې دغه حقیقت دی، حقیقت یې ومنه او په هغې عمل وکړه او د دغه حقیقت له منلو او د په دې عمل کولو له وجې مسلمانانو ته څومره ګټه او څومره مرسته وشوله مسلمانانو سره. نو ګران دوستانو، درېیمه واقعه دا ده چې زما ملګري به ږیره خروله، نو یو وخت شو ډېره ښکلې ږیره یې پرېښوده. نو ما ورته نه پوښتنه وکړه چې څه له عمل شو چې تا ږیره پرېښوده. ده ما ته ویلې وایي د مصروفیت له وجې ما ږیره یو څه وخت پرېښې وه، وښله مې نه، مصروفه ومه. نو یو ورځ یو دوکان ته ورغلم چې سپین ږیری بابا پکې ناست و. نو وایي ما خپله سودا چې راواخیستله ده ته مې ورکړه، ده ما ته کتلې او خوشحاله او راته خندلې پې. نو ما ورته ویلې چې بابا ولې خاندې، نن خو ډېر راته خوشحاله ښکارې. ما ته ویلې چې ماشاءالله دا ږیره څومره ښکلې در باندې ښکاري، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی، څومره ښایسته در باندې ښکاري. د ډېر یو غټ سوړ اصولي نه بعد یې وویل چې زه نه پوهېږم نن سبا دا ځوانان څنګه داسې خپل مخونه جوړوي. نو وایي زه په دې خبر سره او د بابا د سوړ اصولي سره زه ډېر هغه شوم، حیران شوم او داسې حیرانتوب کې مې دا خپله سودا راواخیسته او بېرون راووتم. کله چې بېرون راووتم ځان سره مې ژمنه وکړه چې زه به نور همیشه ږیره پرېږدم او ږیره به نوره نه خروم. نو ګران دوستانو، ګورئ یوه خبر دې بابا وکړله، نو دا ځوان ټول عمر لپاره ږیره پرېښوده او ږیره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړه. او همدغه شان زموږ یو بل ملګری چې صالح عملونه به یې نه کول، یو ناڅاپي بدل شو. قرآن کریم درسونه یې شروع کړل، همدغه شان نور اسلامي درسونه یې شروع کړل. کوشش به یې کوو چې په دین باندې کلک وي او تقواداره وي، د الله سبحانه تعالی نه به یې همیشه بښنه یا مثال ډېر زیات بدل شو بالاخره. نو یو ورځ یې موږ پوښتنه وکړه چې څه وجه شو چې یو ناڅاپه ته بدل شولې. نو ده موږ ته وویلې چې یو ورځ زه فیسبوک ته لاړم او فیسبوک کې داسې لګیا وم، لاندې تلم چې یو ویډیو مې مخې ته راغله. هغه ویډیو کې عالم د خدای پاک د رحمت په اړه خبرې کولې او ما دا ویډیو سره د 15 دقیقو لپاره واورېده او ځان سره مې ژمنه وکړه چې زه به نوره ګناه نه کوم او زه به خدای پاک ته توبه وباسم او خدای پاک ته به رجوع کوم. نو مغه راسې مغه دا ژمنه ما منلې ده او نو دا ځوان دغه فیسبوک له ویډیو د وجې بدل شوی دی. نو ګران دوستانو، فیسبوک همدغه شان نورې رسانې چې دي دا باید موږ په ډېر په یو غور سره او ډېر په احتیاط سره استفاده وکړو ترې نه، ځکه موږ تاسو چې هر پوسټ هره ویډیو شیر کوو نو دې نه دا یوه اغېزه په بل مسلمان باندې لري، یا به د هغه اغېزه که مثبت وي او که منفي وي. نو انشاءالله که چېرته موږ تاسو داسې ویډیوګانې شیر کړو چې هغه اسلامي وي او هغه د موږ تاسو د ژوند په اړه وي او د مثبت ژوند په اړه وي، نو انشاءالله چې هغه به موږ دې دنیا ته ګټه ورسوي او به آخرت ته زموږ ګټه ورسوي او به صدقې جاریه موږ لپاره پاتې شي. نو ګران دوستانو، دا ویډیو نه موږ 15 خبرې زده کولی شو. اوله خبره دا چې هېڅکله فکر مه کوئ چې تاسو یو لوی بدلون نشئ راوستلی. دومه خبره دا چې الله سبحانه وتعالی مهربانه او بښونکی دی او همیشه د هغه نه بښنه وغواړئ، هغې ته واپسي وکړئ. که څه هم ستاسو ګناهونه د ځمکې تر اسمان ته ورسیږي نو بیا هم الله سبحانه وتعالی ستاسو ګناهونه بښي. درېیم دا چې مثبت ژوند وکړئ، مثبت ذهن ولرئ او فکر مثبت ولرئ. څلورم دا چې سوشل میډیا یا فیسبوک همدغه شان نورې رسنۍ دا په مثبت ډول استفاده کوئ او د هغې نه مثبت ډول کار اخلئ. او پنځم همدغه شان خبرې په سوچ او فکر سره وکړئ، ځکه موږ تاسو نه پوهېږو چې موږ کومه خبره یو چا باندې اغېز کوي او کومه خبر زموږ تاسو کومه خبر یو بل سړي په ژوند کې بدلون راوستلی شي.
نو ګران دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. خدای وکړي چې تاسو لپاره بورینګ نه وه او زړه تنګونکې نه وه. خوشحاله اوسئ. مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شولئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.